یا الله څوک راولي چې دا جیب مې ګرم شي سړیا پیران یو سوال یو قبلیږي خو څوک شته نه څوک د وعلیکم السلام ځوان ها ولې ډېر غمجن رالې فضله مې ډېر ارمانونه دي څه ارمانونه دي ما د پیر صاحب د ورشم د پال مې وګوري چې څه قصه ده یاره وښیه لاس ته ستا په نصیب کې څه دي مطلب ته څه غواړې واده غواړې د واده پیسې د سره شته څو ته راته ووایه چې څو دي په دې پال به خرچه راځي لګه څومره یاره زه خو چاته دا وایم نه ځکه چې موږ خو پیران یو که نه نو موږ د پیسو دغه چا سره نه کوو خو ستا دا واده په ډېر سخت ځای کې دی 100,000 روپۍ به راکوې ځای راته وښایي پیسې به راکړو یاره ستا واده بس کېدو والا دی حق الله یا الله څوک راولې خرچې ګرانې دي وعلیکم السلام کېنه خیر دی جي خیر دی تاسو ښه خیر دی الحمدلله پیر صاحب ته ښه په زړه دې څه ارمان دی وایه په زړه مې دا ارمان دی پیر صاحب زمونږ کاروبار دی نو څه کاروبار کوئ تاسو دا بارګین نه دی د ګاډو دا بارګین نو ولې څه چل ولا شوی دی نو بس تاوانونه پکې ډېر کېږي پیر صاحب لاس دیخ وکړه ته دا ولې تاوان کوي هلکه اوس ما ته پته ولګېده که نه یو ګاډی ما ماله راولې نو کاروبار پکې روان شي او اوس په ماله نقد 2,000 روپۍ راکړې او خپله ګاډی به وګورې ماله 200 روپۍ ته بس درکړم پیر صاحب ګوره دا ما ته وګوره ګاډي ولاړ دي په قطار باندې نو دغه شین ګاډی چې دی که نه نمبري بې نمبره نه کړه زه ګوره پنجاب ته هم ځم راځه ما ته زموږ کارونه دي مریضان مې دي نو دا ګاډی ما ماله راولې اوس 2,000 روپۍ ځکه راکړه که نه چې کار دی روان شي چې کاروبار نه ور روان پیر صاحب بیا به څنګه چلي هلکه که کاروبار دې روان نه شو که نه ما په ملتان کې بیا ګوره زه به هلته یم ما پسې به راشي اوس دلته په دې خپل ځای کې لکه مطلب دی دلته راغلی یم چاته څه وایم کار به دی خدای دې چې روان کړي خو ګاډی راوړه چایبیانې مالې راکړه د تعالی خبره چې دا شی ور روان نه شي انشاءالله ته بس غم مه کوه موږ څو پیسې شوې چاته واغستې ده په هوا ګرځي یا الله ته د خیر مالک خیر پکې واچې بل ځوان ناغی وعلیکم السلام کېنه څنګه پیر صاحب ښه خیر دی جي خیر دی تاسو ښه خیر دی تاسو ښه ولې داسې رنګ دې م جوړلی او داسې ګډوډې ولې یاره پیر صاحب کاروبار کوو نه چلېږي تاوانونه کوي په مخه څه کاروبار کوې ته مونږ خو بس تجارت کوو څه شي تجارت کوې بس کپړې او د دې تجارت کوو نو لاس وښیه ته هلکه ستا په قسمت کې کار شته خو ته به داسې کار وکړې که نه یو ډاټسن کپړه به ماله راوړې نو ډاټسن کپړه چې زه تا را راوړم نو په هغې کې څه پاتې شو نو د دې سره به دې کار روان شي که نه نو ته یو ډاکسن پیر صاحب نو ګوره زما سره ملنګان دي که دا پسې چلېږي دا کاروبار بیا به کاروبار روان شي کاروبار به دې روان شي څوک راولې چې دا جیب خو مې ګرم شي که نه د څوک نه به د دالان کې ناست شي پالي ماما السلام علیکم وعلیکم السلام ولې هلکه ډېر زیات ستړی رالې چا راته ته خو ولی پالي ماما چې دی خلکو له ودونه ګوري چې واده کله دی واده واده دې نه دی کړی لا واده مې دی کله مړ شوم په واده پسې یاره لاس وښیه چې قسمت کې دې واده شته که نه لاس کې څه دي په دې لاس کې معلومېږي که نه موږ خو د دې ځای نه معلوموو موږ ازبرګان یو که نه زما واده به کله وګوره که نه یاره ستا واده یو میاشت بعد به کېږي خو پیسې به راکوې ګوره زه درته ښیم دا څه وی پالي ماما 100 روپۍ فرقې څو دي په دې لاس کې ستا دا خو ما ته درې ښکاري دا جمع که 6,000 روپۍ کېږي یو کرخه به 2,000 او نو ولې زه خو یو واده کوم نو واده یو کې خرچه بې راځي که نه نو او جنۍ پکې معلومه کړه چې جنۍ به څوک یاره جنۍ خو هلکه په تیاره کې ولاړه ده تیاره کې ده او مخې نه ښکاري ښه ته ورکه لوګی دی نو لوګی دی دا 6,000 راکړه او بل اوس بیا راشه که نه دا به د لوګي نه راوتې زه به بیا معلومه کړم ښه بیا بل ورځ راشم او دا پیسې راکړه هلکه خفه نه شې چېرته ده پالي ماما زه لاړم بیا به راشم بیا راشه السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام ځوانه ته ته تمام مخکې لیدلی مخکې راغلم و پیر صاحب خو کار ونه شو کم کار واده هغه قصه یاره ما خو داسې خاص نه لیدلی چا دله کار کړی تاسو راله کړو لاس وښیه یاره څومره وخت کېږي چې ما تا له پال کتلی یو میاشت کېږي تاسو میاشت ټیم را کړو یاره 2 میاشتې به پکې نورې لګي 2 میاشتې پکې نورې لګي ښه او ګوره خبره دا ده چې د دې پال هم لږې پیسې کېږي
نورې 2 میاشتې بعد به ته بیا راشي نو کار به دې شي اوس نورې پیسې درکړم نو خامخا دلته خو دغه دي موږ سره تاسو جي نور چاته څه مه وایئ او دا انشاءالله کار به وشي که نه کار به دې وشي پې وباسه پې وباسه حق الله حق الله پالي ماما پالي ماما سلام علیکم وعلیکم السلام پالي خجي ماما تا مال میاشت ټیم راکړی و په چی کې د واده زما هغه مور پلار خو زمانه واده خو مکمل نه کوي ما اوس وایي چې د کوره وځه اوس پاسه کوم وخه لاس وخه پال مې در کتلی و پال دې کتلی و نه نه هغه جنې هغه شان چاخه کې ولاړه ده 6,000 روپۍ درنه اخیستې 6,000 ما به درنه نه اخیستې د روبو کار نه کوم اخیستې اوس ما د واده غم وکړه نو ما خو تا ته وویل که نه مخکې مې تا ته ویلي و که نه چې دا جنې په تیاره کې ده دا راونه وته څو یا نه ده راوتې بدون کې ولاړه ده نو اوس پسه کوو ته یو میاشت وروسته بیا راشې ښه میاشت وروسته بیا راشم اوس د دې سپی شته یو د دې 2000 روپۍ کېږي بیا 2000 روپۍ 1500 راکړه چاته څه وایه مه ګورې ښه زه اوس ښه ځه هېڅ غم زه مه به بیا کوه راځم پالي ماما ګورې چې که راغلې چې مونږ به ښه وکړې که رانغلې نو مونږ به ښه وکړې حق الله حق الله یا الله داسې به مصیبت واوتو کار به یې نه کېږي بیا موږ به چې یا الله نو بس السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم سلام پیر صاحب څنګه یې خیر دی جي څه خدمت دی زمونږ دا خدمت دی پیر صاحب زه په تاسو یوه میاشت مخکې راغلی وم ها او د ګاډو بارګین و زمونږ هغه وخت زوړ دی او هغه تاوانونه پکې مونږ کوو نو تا ګاډی ما له راوستی دی څو ګاډی راول نو کاروبار به دې روان شي که نه پیران خو هم په دغې باندې روان دي لاول زما دا کار روان شي نو زه به تاله ګاډی کار به ستا وروسته روانېږي که نه ها. ګاډی به راولې یو میاشت بعد به ما پسې راشي او ګاډی به راولې کار به دې انشاءالله کار ونه شو کار به دې وشي انشاءالله دغه مه کوه ټیک ده، ټیک ده. هو کار به دې وشي ښه کار به دې وشي دغه مه کوه وبشي السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام خی پیر صاحب خیر دی څه خدمت دی پیر صاحب تاسو له موږ یو 10-15 ورځې مینه راغلي او کاروبار ما نه غلوه دنیا راځي نه تاسو ما نه لیدلی دي څه خاصه تاسو له راغلي پیر صاحب روپۍ موپۍ هم اخیستې ډاکسن کپړه هم اخیستي وو په څه خدمت تاسو څه خدمت کاروبار نه چلیږي تجارت کوو د کپړې ها مې پیژندې لاس وښایه کپړه خو دونه دومره وځي د خدای بنده په پیر شي بس زمانه 800 روپۍ غوښتي دی واده د کومه د واده اډو پته نه لګي یاره زمانه شپږ زره اغستې دا څه وې اړو سره څه پته یې نه لګي په شریکه پسې زو د ډېر خلک خر کړه ما د صدروغجن غونته ښکاري دا دروغجن دی زو پسې راځه یاره په دې پیر شي بس زو السلام علیکم یاره بخیر خیر یاره برابر خیر دی ټیک ټاک خبره خیر الکه څه کوي دی پیر پسې زو په کوم پیر پسې هغه منتر کې جناسي کو واو جی تاسو نیم روپۍ والی موږ نیم روپۍ والی. سانه 100 روپۍ والی ما نه یو ډاکسن کپړه سلو دا څه وې زمانه یو ګاډی اغستې دی خدای تعالی خیر به ته ولې نه پوهېږې نو راځئ چې ورشو پسې که نه په دې پسې دا ډېر دروغجن پیر دی راځي موږ په واسم تر روان یو موږ ځان سره پولیس بو خو په شریکه پسې زو شریکه راځي پسې راځي حق الله حق الله حق الله حق الله السلام علیکم وعلیکم السلام سلام به کوو ټول کارونه چې دي ګوره دا الله کوي پیران به څه کار وکړي اوس زه خبره تاسو ته کوم تاسو نه پیسې چې ما غوښتې که نه در کوم خبرې رینګ راغی هلو تختې بنا نه تاسو